تابدار. قالت اولی یا ایها الملأ اغخذ اولی اے ڈلی افتونی جواب را قیماتا فی امری زما بدی معاملہ کی ما کنتو نیمز قاطعتا فیصلک ان کی امرن دیوکار حتی ترغ وقت پوری تشہدون چی تاسو موجود یہی یواز فیصلہ خود نکو ما تاسو رائے را کئی جا رائے مطابق فیصلہ ہوگو. قالو دی اولی نحنونگا اولو قوت طاقتیو یعنی خواندان دا طاقتیو و اولو بأسن امگا خواندان دا جنگیو شدید سخت والامر او اختیار الیکی تا سرد فنظری بست اگرا ماذا تأمری چسا حکم کئیت مونږ ته ته اشاره درکړه مونږ زوراور یو طاقتور یو طاقت هم ډېر دی اسلحه ډېره ده نور اختیار تا دی تا چې اختیار وي. قالت اولی دی خذی بلقیسی ان الملوک بشک بادشاہان اذا هر کلا دخلوا چې داخل شي قريه یو کلی تا افسدوها نو خراب کیا غکله وجعلوا او جوړ کی عزت اهلها عزتمند هغه اوسیدون کی د کلی ذلتا رسوا هغه پکې ذلیل کی. وکذالک یفعلون هم دا غرنګي دوی کوي هم دا شان دي دوی کوي دا بادشاہان. و انی بشک مرسله او ز لګون کې ما الیهم اغوی طرف ته بهدیه یو تحفه ان ګورمای چې دا د عام بادشاہانو په شان ته ده که عام بادشاہانو په شان ته وی نو دا هغه کلی ورانه هغه تبای کوي او موږ به تحفه ولګو او وګورو چې د بسم الله الرحمن الرحیم دا انداز موږ ته اندازه ولګي چې دا څه ده او کنه بادشاہ ده نه پته به ولګي دا غي بهدیه فناظرتن بیا بز وګورما بما يرجعو چې څنګه راګرځي المرسلون اغا پیغام رسانی زمونږه قاصدان زمونږه. فلما بهر کلا جاء چراغ سليمان علیہ السلام تا قال او ویلی اتمدوننی آیات سو مدد کوي سما بمال بمال سرا تاسو تغفیر اوړي نو ما تاسو نو توفیق وختوي چې ما ته تغفیر اوړي ما ته مال او دولت راوړو وغیرہ وغیرہ ما تاسو نه دا مطالبه کړی و. فما آتانی الله بس اغز چرا کړی دی ما ته الله خیر نغړ خدی مما دا غنا آتاکم چې تاسو ته در کړی دی دا مال او دولت هم او ما ته الله تعالی چې کوم علم او نبوت را کړی دی دا ډیر بهتر دی ما تاسو پیغام رسانی ده دې کړی دا زه تاسو د ځان تابعداري نه کوم زه تاسو تابعدار کوم د الله تعالی. بل انتم بل کی تاسو بهدیتکم پخپل تخفو باندې تفرحون خوشالي گئی. ارجع واپس شا الیہم اغوی طرف تا فلنأتینهم بس منگ براولو بجنود یو لخکر لا قبلا چی نبوی طاقت لهم دا اغوی بها پاغی باندی ولنخرجنهم او منگ بخامخ ابسو منها دا اغزینا ازلتا زلیل شوی وهم ادویب صاغرون رسوابوی ولبشین رسوابشی دوی. قال اولی سلیمان علیہ السلام یا ایها الملأ اے سردارانو ایکم کم یو پتاسو کی یاتینی چرابوڑی ماتا بعرشها تخت اغی زګه چې اغی ډیر تعریف کړي او خود خود چډې لوی تخت او په دې وخت کې بلقیسا د سبا روانه شوې ده او سليمان علیہ السلام دا خواهش ته چې دا غر اتلو نه مخ کې داغه تخت دلته حاضر شي داغه تخت دلته حاضر چا ته اندازه ولګي چې الله تعالی ما ته څومره طاقت را کړې ده او زما غ طاقت د الله تعالی چې ما ته را کړې ده الله باندې ایمان وروړي او دا تسلیم شي د نورو خبرو یا د جنگ او د جګړو او دا کار اټور نه اول د پیغمبرانو یا د مجاهدینو کوم چې د الله رضا د پر جنگي کی طریقه عمده کړه چې ول پیغام ورسوا بیا دا پیغام رسانی نه بعد بیا کا غینه مانی بیا خبره کوا. قال اولی عفریت دیو یا پری من الجن د پریاننا انا زشما آتی کرا بولم تا تا به اغا قبل مخکی اندا تقوم چې تپاسی من مقامک د خپل زینا دربار لګیدل دی سليمان علیہ السلام وخت یعنی ته چې پاتې هغه وخت پرې ما غاره وړي دا څومره وخت پاتې و پته نه لګي ګنټه وا دوی درې مقام وغیرہ خو بهرحال ټیم پکې ډیر دی. و انی بشکز چما لقالیه بدکار باندې لقوی زورور هم یما امین او امانتدار هم یما زو باغی بادشاہی کیا په تخ کې نقصان مون رسوما. قال اولی الذي اغسری عنده جغسر علم من الكتاب د کتابنا بس دنا زیاده خبر الله نه ذکر اغسره شغسر د کتاب علم په دې باندې بیا خلکو تشریح کړی دا لوی لوی مفسرین هم چا ویلی دا پخپل سليمان علیہ السلام چوک وای چې دا فرشتہ و
څوک وایي دا بل پیغمبرو، څوک وایي دا پامدي دا کم چې د دربار کې دا رسول الله د سليمان عليه السلام سره تابعدار په امدي کې یو نیک سړی او الله تعالی دا علم ورکړو، الله تعالی ته راز خدلو. او بعض خلک وایي اسم اعظم ور سره، خود دین زیاته خبره نه په قران کریم کې شته نه په حدیثو کې شته چې دا سړی څوک او دا څنګه او کتنه زیات ضرورت وې نو الله بخامخه خدلوي، الله بخامخه خدلوي. او دینه بیا خلکو دا کوم چې په قران کریم کې خامخا مشکلات جوړي او یا اشتباهات پیدا کوي چې دا اسم اعظم او ته اسم اعظم کوا او دا سی ګوتی وا بغلاس کې دا یا دا ګوتی سليماني وا او دا وغیرہ وغیرہ دا د خلکو تعویلات کې دی شي. خدای سړی باندې کې دنه زیاته خبر الله نه کړ، هغه یو سړی او دومره علم الله ور کړو، دا غیلم بنیاد باندې هغه تعالی طاقت ور کړو. شاید دا خلکو خبره صحیح چې د سليمان عليه السلام دغه علم د کتاب غسرو، شاید دا فرشتہ وا، شاید چې دا یو انسان بل، شاید دا بل پیغمبرو د سره وضاحت الله نه کړي نو بل سره به څوک څو کی دا. بهرحال علم الكتاب علم من الكتاب علم د کتاب نا انا آتی کا زبراول متا تا به اغا قبل مخکی ان يرتد چې اوبر پیږي الیک تا تا طرفک سترګو پر رب کې به تر اورسو. او دینه به زمونږ د خلکو دا جوړ کړل چې دا خو ملنګ وو او دا مرید وو د سليمان عليه السلام او هغه به ملنګ وو او د دې درجه د پیغمبرانو نه ډیره زیاته اوچته ده ځکه چې سليمان عليه السلام نشور وړلې او دور ته ویل چې بسترګو پر رب کې براوړم نو دی وجنه تم په قبر کې خوا کې کنا او دا تغه کوا شنو وغیرہ چلی ملي په خوا نو تا ته هم الله تعالی هغه اول د کشف طاقت بدر کی او بیا د فلانی طاقت در کی او بیا فلانی طاقت در کی بیا دې سره چې وګوري دا تصویرونه جوړ کړي په غزه کې سړی جوړ کړي د په هوا کې مزل کوي ورته وزري جوړ کړي دی وغیرہ. خو بهر حال دا څه چې دوی جوړي د خپل د سړونو یا د پلو د کسانو نه دا طاقتونه الله تعالی هغه پیغمبرانو تم نو ور کړی چې ور کړیو نو به تور معجزه ور کړیو. لکه رسول الله صلی الله علیه و سلم الله تعالی په شپې کې د ټول اسمانونو وګرځاو او زمکه وطن ورته ایثار کړو، یعنی وخت ورته ایثار کړو او دا الله تعالی نه بعید نه ده. سليمان علیه السلام د پاره کړیو نو الله نه بعید نه ده. خو هیڅ یو معجزه دا کمال د پیغمبر نبی دا د ایمان خبره ده په دې باندې ځان په یوې دا کمال د پیغمبر نه دا د الله تعالی فضل او کرم دی، د الله تعالی په حکم کوي او د هر پیغمبر رسول عیسی علیه السلام خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره دا ټول د الله په حکم کوي او دا کمال د الله دی. کدا سره ورتیاوی نو دا الله کوي، دا پیغمبر نشي کوله او نه په خپل اختیار کې کولای شي. دا بهر او دا دوی چې څوای چې کنه سليمان عليه السلام په وخت کې داسې وو او د موسی عليه السلام په وخت کې داسې وو، دا خو دوی ځان ته جواز جوړي ځکه چې د خپل الته منجور دی او د الته لالچی دی او دا چې دا خبره تا ته ونه کی تا به جیب نه پیسې نه وځي او دی بیا خاص کر خبره داسې کوي چې خزه متاثر کی زنانه او زنانه خو ټول زمونږ میاں خويندې دلته ناس دي دا په دې بل چا باندې په مینه راتلو کې ډېری اساني دي چې معمولی سترګو کې ورته وخ راولي او یا لکه خبره او جذبات نه وکي نو بیا که جیب کې څه کني نو کم از کم د غوګونو نه مرو واسي او بل کې هغه بیا ور کوي اذان په ور کوي بیا دا مال ورکو دا مال او په امدي کې د دې ګټه په امدي کې د دې ګټه او حال دا دی چې قبر ته د خذتل رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دي کاغه هر څوک دی کاغه زم او قبل دی د زنانت ل قبر ته دا منع دا رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی اول کې د سړو او د زنانو دواړه منع و بیا الله تعالی سړو ته اجازه ورکو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې لپاره چې دا سړی زی چې مرګ یادی کې د سره دغه مرګ یادی خو د خځې لپاره بیا اجازه نشته او بیا اجازه نشته دغه لپاره اجازه نشته خځه په قبر ته نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی زه نه مانی کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی ها ته معنا دا پښتنه کولای شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په کوم ځکه ویلي دي خدا پښتنه ته ماده نشي کولای چې څه دي او څه نه دي او څنګه دي او څنګه نه دي. تاسو مسلم شریف وګورئ، تاسو بخاری شریف وګورئ، تاسو هغه د قبرونو د زیارت او د هغه غباب وګورئ بیا تاسو پته ولګي او دا بار بار درس کې وایم چې تاسو د بیان کوون کې باندې ایمان را نه وړي ګورئ ایمان په الله او په الله رسول راوړي او د الله او د الله رسول کتابونه او احکامات او اعمال دا شته دي او ژوند دي هغه تاسو ته پته ولګي. زموږ خلک زی بیا او زموږ دي هر زموږ کورونو کې زره نه زی نو دې مطلب دا نه چې کله موږ کو زنانه زی نو بس دا خبره جایز ده ځکه چې دا ډاکټر صاحب کور ولا کوي بد کوي غلط کوي چې هر څوک کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی او دی وای او دی دلچسپي بده کې چې خځه راځي ځکه چې خځونه بیا دوی هر قسم فائدې اخلي مالی فائدې